اول تاسو دې ته وګورئ چې د پاکستان نه لوی بې ضمیره قوم په دنیا کې وي. پرون عبدالغفار خان مړو، دا عبدالغفار خان دی چې دې خلقو به ورته هندو ویلې، دې خلقو به ورته سرحدي ګاندي ویلې، دې خلقو به ورته د هندو مرګره ویلې به کنه به. خاص کر دې مسلم لیکو، دې مسلم لیکو به غفار خان ته هندو ویلې او د هندو مرګره به ورته، او تر مرګه پورې ورته هندو ویلې. چپ چپ چپ، دا دې پورې درته نه وایم چې زه د عبدالغفار خان صفت کوم، د دې قوم مزاج او ضمیر درته ښیم. نن درېمه ورځ ده چې د پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه د غفار خان په صفت نه مړیږي. لوی ولی او بزرگ ته جوړ کړو چې عقل بدی و. دا ستا د صوبه سرحد گورنر چې دی دی به ویلې چې دا د هندو مرګره دی، دا هندو دی. هانجی ابل ورځ د بیانو چې په صوبه سرحد کې سیاسی بیداری چې دا عبدالغفار خان پیدا کړي او د دغه خدمات بل چا نه دي کړي. دغه تاسو خیال راغی. اوس وایي چې واقعي دا سړی چې د ملک په آزادۍ کې د ډېر لوی لاس اوس یې صفتونه کوي. نو تاسو وایئ چې د یو قوم دا مزاجي، دغه قوم هم د دې قابل دی چې ژوندی پاتې شي. یو سړي ته چې وایي چې دا خراب دی، نو چې ژوندی دی هم خراب دی او چې مړ دی هم بس خراب مړ شو. اوس صفتونه څه دپاره کوي؟ بیا د هندوستان 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم لومبه ورته هغه راورسېدو، ښځه او بچي ورسره دي او د هغې چې خپل کوم رسم دی د هندوانو هغه تابوت ته داسې وکړو. تاسو به لیدلی په دلی کې ما په سن 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تپوس وکړو چې تاسو د غفار خان ولې دومره تابعداري کوئ؟ هغه هندو ما ته وویل چې مولانا صاحب موږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندوستان حکومت کوي او موږ آزاد ملک یو، نو په دې ملک په آزادۍ کې دیم هغه سړی دی چې 45 کاله جیل پکې تیر کړی او د پیرنګیانو د دې ملک نه په وتو کې د دم ډېر لوی لاس. نو موږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت موږ ته ملاو دی دا د برکت دی، په دې نیت قدر کوو. پاکستان کې مسلم لیگ وایي چې موږ خو د سدرة المنتهی نه راکوز شوي یو او صاحبه اوس لوی مسلم لیگ کې چې دی جنیجو دی او دلته هم صدران او لال کورتای جوړې کړي دي چې دا ملک مونږ آزاد کړي، دا ملک د دیوبند علماء آزاد کړي، دا ملک شیخ الهند آزاد کړي دی، دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړي دی، دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد کړي دی، دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړي دی، دا ملک مولانا حبیب الرحمن آزاد کړي دی، دا ملک مسلم لیگ آزاد کړي دی. مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګري پیرنګیان چې تله دشمنانو له ملک ورنکو دوستانو له ورکو. تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا میا او زرګل پسخاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت دی. د شیخ الهند ریس پیانو چې د دیوبند نبا کوم حکم جاری کېده یو د ترمزو اجي صاحب، ترمزو اجي صاحب هغه سړی و چې په مومندو باندې د پیرنګي سره څومره موده غزا کړې وه. که یقینم ناراضي اوس لاړ شي لکړو ته ترمزو اجي صاحب چې چرته خښ دی د هغه د قبر سره اوسم 2-3 منه بم پروت دی چې تر ننه لا خلاص شوی نه دی چې په دغه ځای والا پیرنګیانو بمباري کړې بم اوسم پروت دی. زه 2 ځله تلی یم ما لیدلی دی او د مومندو د لکړو نه به راتلو د شب قدر په قلا کې به پیرنګیان ویشتل. دا ډې صاحب غزا تاسو ته څه پته وه؟ دا فقیر اپی ستا د وزیرستان چې و څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړی، چا ورته ویل پاکستان جوړیږي، ویل پاکستان څه ویل انګریزان بلار شي او مسلمانانو حکومت بشي. بچیا دا کار خو ډېر ښه دی او په دې مسلمانانو مې باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو له ور وایي د پاکستان حکمران طبقې نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ورستی دی که نه؟ که دفتر لور شي به چې کاش خدای چې دی کې خو پیرنګی ناست، که افسر لور شي داسې رویه به در سره کوي چې ته به وایې چې خدای دلته خو چې سیک ناست وی خو چې دی نه وی ناست.
نوکرای لور شي بی او ایم او ډبل ایم او پی ایچ ڈی او پلانې او ډنګړې کاغذونه ګرځوي انټرویو دا هغه ورځ یو ډاکټر راته ټلیفون وکړو د یو کونډې زوی دی که چېرته چپړاسي برتي شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو مال یو زلمی هلک دی او چپړاسي برتي کول دي ما ته مولانا صاحب نن اتمه ورځ ده چې پلاني وزیر سړی راستولی او آډر هم شوی دی بس خو وزیران دی او ممبران دی او امینګان دی او امپیګان دی او رشوتونه دی او پیسې دی او دولت دی او د غریبانو کور وران دی بله شپه دلته د وزیرستان نه فوډ انسپکټرای د پاره یو انټرویو راغلی وه انټرویو له چې تللی دی هغه افسر ورته ویلي دي بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پرېوتی دی بک شوي دي ویل بیا ځان راستړی نه کوي څه تعلیم دی ویل چې ما ایم اے کړی ده نو اوس ایم اے او بی اے والا چې یی که نه پالش د بی والی پالش او د پالش په ډبي ولیکئ ایم اے پالش او یا پې ولیکئ بی اے پالشونه کوئ نلته ورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه یې په سړکونو لګولي دي او تیر کمان یې ورکړی دی نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول والا لم چرته پلاران پیدا کړي دي خپل نو ما نن لس پنځلس کاله مخکې یو شعر ویلی نو دا وکیلان پې ډېر خفه شوي وو بیا ما وی چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے والا با ٹانگی چلے بی اے والا با بوجھائی اچھتائی مزدوری با کئی او وکیلان با بینڈائی تورائی خرسائی مرگ نرستم دا غفار خان نا اس بزرگ جوڑ کو چی جوانده و اندوم ورطا ویلی شرمیدل و پوس پری کر نن اندو تاسو لا پا مخ دا شرم سپیڑا درکڑا چی ستادت ملک حکمران طبقه ورطا نزدین وراغلی او اغا دا دلینا ورطا برای راس پلک کے راگے چی دا زمان ازادی دا برکت دی دا سمر دا شرم خبا نو عزیزانو عرض میں داو وی پزن کدن میں پکار نشوی اس میں دسخات گوڑے تمنی سلا سنا پزن کدن میں پکار نشوی اس میں دسخات گوڑے تمنی سلا پرون میں اخبار والا تے مشرق دے او جنگ دے او نوائے وقت دے او پلانے دے او ڈنگڑے دے مالدا اسم سے جوڑ کری دی پا دی اخبارونو کی دا روزانہ سکا ہوئی دا سوائی او سلی کئی او دا ویل بمتا نستا دا ملک منافق رختے چی پوشی چی دا قوم رخص دے طرف تا دے آغا دا مولاد پیازا خبر پوئی گئی کاسی در تب سر میں نغرے کو مولاد پیازا دا بادشاہ وزیرو او دا بادشاہ پا کور کی تور باٹنگن پاخشی نو چراوی ویستنو بادشاہ ورطوی چی مولاد پیازا صاحب دا تور باٹنگن خودیر خشید ورطوی صاحب دا تور باٹنگن دمرا آلا شہد چی دا سبزیانو بادشاہ دے او تاج پسار دے تور باٹنگن مانے پاس آگا تاج ویل پسار دے تم بادشاہ تاج دے پسار دے او دام دا سبزیانو بادشاہ دے ویل خواہ سبای بیا پاخ کئی چی سبای بیا پاخ کری دی چی راوی ویستا بادشاہ ورطوی چی مولادو پیازا صاحب ویلیا ویدا تور باٹنگن خوڑیر خراب شید آگا ورطیل صاحب کدا خوے نو سرمن بے دا چندخ پشان نوے دا دین آرامی سبزی بلشتنا دے سرمنی تا خویو گورا بادشاہونی و دلاسنا ویل پرون دے دا سبزیانو بادشاہ تی جوڑ کو تاج دے اور پسر کڑے ہو او نندی تی چندخ جوڑ کو وجنم دے حالو آیا آغا اور تیل بادشاہ قبل عالم خطا خوشحالو کنا چکم شی تتخوے مونگ تاجم ور پسر چکم تتبادوے مونگ تی چندخ جوڑ مونگ خستا دخلے او دخان دخلے نو کرانی چستا ہاں سر ہاں ملاو نکو نستا دا دمرا لوی نعمتون با مونگ پچا ازمو نن ستا ملک د خان د خلی نوکر ستا ملک خپل ضمیر نه لري خپل ایمان نه لري خپل غیرت نه لري خپل حیا نه لري خپل شرم نه لري تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض داو چې اوس قرآن کریم با نازلیږي او غرض به څه دا بیانونه باور مخ کې خو اسی
ځان ستړی کول دي. زمونږ مثال د بز احفش دی. امام احفش په دې نحوه کې لوی امام، هغه یو چیلای ساتلی وه، نو چې د استاز نه به سبق زده کو نو چیلای به بار وایسته او د مرۍ کې به پړیو، نو دی به ورته لګیاو دا مبتدا ده، دا خبر دی، دا حال دی، دا ذوالحال دی، دا مفعول دی، دا دا دی، دا دا دی، داسې بیا که چیلای ته پوه شوې نو چې چیلای داسې کې خو هغه سر داسې کې وویلې دا نه ده پوهه، بیا به ورته شروع. امام احفش دومره لوی امام په نحوه کې د چیلای په برکت ګرځېدلی. مونږ بز احفشان یو. قرآن کریم به جبریل راوړو. اوس جبریل څوک دی؟ جبریل دی یو فرشته نامه ده. که تاسو اورېدلي په تمامو ملائکو کې څلور ملائکی چې دي هغه د مقربینو نه دي. اسې خو ملائک ډېر زیات دي عزیزانو. دومره ملائک دي په دې دنیا کې چې امام غزالی لیکلی دي چې هر سحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته د اسمان نه 90,000 ملائکه راځي هر سحر، او د سحر نه والا تر ماښامه پورې د 90,000 ملائکه د روضه نه غیر چاپیر ولاړي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود و سلام وای. دا 90,000 ملائکه بیا ماښام لاړې شي، نو ماښام بیا نور 90,000 راشي، هغه نور 90,000 بیا تر سحر پورې پر روضه مبارکه باندې درود و سلام وای. او دې کې د خوند خبره دادا چې امام غزالی لیکلی دي چې نن کوم 90,000 ملائکه راشي نو تر قیامت پورې د دې ملائکو لمبر بیا نه را. اوس اندازو کوي 1400 کال وش چې د 1400 کالو نه د پیغمبر پر روضه باندې په 24 غنټو کې او یا څو شو 140. نو 140,000 ملائکه په 24 غنټو کې روضه اقدس ترازی او تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراضي. نو اندازو کوي چې د ملائکو چرته شمار بم د چا په تصور کې راشي. اوس دا هغه مفاتيح دي چې قران کریم کې الله فرمایي چې وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. دا الله په نس باندې داسې خزانه دي چې دا غي علم سوا د الله نه بل اچاته نه بل څوک ته خبر. څومره مخلوق ده په دنیا کې معین تعداد سوا د الله نه بل اچاته معلوم. دا تاسو شمارلی شي چې دنیا کې میږي څومره دي. ته دا د دزمکه په سر طاقتونه راجمع کا او دا ټول طاقتونه متوجه کدي ته چې د دنیا میږي او شماري چې میږي څومره دي، یا د دنیا مچان او شماري چې مچان څومره دي. دا د دنیا طاقتونه. یا د دنیا ماشي او شماري چې ماشي څومره دي. د دنیا طاقتونه به عاجز شي، لیکن دا علم سوا د الله دا بل اچاته معلوم. دې کې شک نشتا چې دنیا کې د ترقی انتها وشو. ترقی یافته ملکونه دنیا کې ډېر زیات دي، لیکن کم سيزونه او کم قوت او طاقت چې د الله د ذات سره تعلق لري هغه ترقی ته د الله پیدا کرده مخلوق چې ده په ژوند کې څه نور مربونه کاله په دې ځمکه تیر شي نو ورو ترقی یافته ملکونه ډېر. پاکستان نه ده. پاکستان خو د دنیا په ملکونو کې اډو څه ملک نه ده. کله پاکستان ملکم په دنیا کې چرته ملک وې نو د پاکستان حکمران طبقه چې بهر ملک تلاړ شي نو د بال ملک وزیر اعظم یا صدر ولا استقبال تلارې ته ناراضي سو کو سډب ورته راوستي ایرپورټ ته ځکه چې دا ورته اډو څه سړی نه ښکاري. دا د څه شی ورته ښکاري لکه پلاره چې مونږ غوندې خلق رواني دا ګیرو میرو والا او خزې په مخ ورشي نو یو بل ته وی سړی دي نو یو خزه ورته وی چې خوري سړی نه دي شیخان دي. نو مونږ د خزو ته هم سړی نه ښکارو، شیخان دي وی ګیرو والا دي. نو دوی د بار ملکونو ته دغه ښکاری لکه دا مونږ چې خزو ته ښکار. دا څه خیال راغی. نو عرض مې دا و چې د دنیا هیڅ طاقت چې ده دا الله هغه قوت او طاقت نشي معلومولای چې کوم داغه د ذات سره تعلق لري.
نو ملائک دومره دي، پدې کې بیا مقرب ملائکی چې دي هغه سلور دي، پدې سلورو کې بیا سرفراز فرشتہ چې هغه حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام ډیوټي چې د کله نه پیدا ده نو هغه داوا چې د الله او داغه د محبوبانو په منځ کې راز او خبر وروړو د پاره دا د انتخاب شو. 1,24,000 پیغمبران د آدم علیہ السلام نه ونیسا تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ډیوټي د جبرائیل علیہ السلام. حتی کې علماء وایي چې جبرائیل علیہ السلام د بنی نوع انسان نو وړاندې پیدا دي ځکه چې ملائکه مخکې پیدا. نو د بنی نوع انسان رومبنه نکاح چې په جنت کې د آدم او د حوا شوه نو هغه هم جبرائیل علیہ السلام ته. بعض ائمه وایي چې نکاح خو به مہر صحیح کیږي نه، په نکاح کې ضروری دا ده چې خزی لبا مہر ورکه. نو علما وایي چې مہر دغه وخت کې د بیبي حوا څه شو ځکه چې آدم علیہ السلام په جنت کې د کمشي مالک نه و، ملما په تور جنت ته تلو نو دغه وخت کې د مہر کې څه ورکړي بیبي حوا. بھائی نکاح تیار ده، مہر آدم علیہ السلام وی ما سره څه. الله ورته فرمایل چې ستا په امت کې ستا په اولاد کې با یو پیغمبر پیدا کیږي چې داغه نامه به محمد وي، داغه په روح باندې لس کرته درود وایا او هغه د بیبي حوا په مہر کې ورک. نو آدم علیہ السلام لس کرته دا الفاظ وی چې اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، دا الفاظ وی او دا د بیبي حوا مہر شو. جبرائیل علیہ السلام نکاح تړل. عزیزانو ډېر نکاحونه پاسمان کې هم تړلې شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح هم د حضرت بیبي عائشه سره پاسمانونو کې شوی. نو عرض داو چې خیر مونږ هو چې کوم ملک اوسېږو یا کوم خلق سره زموږ واسطي دي، الله دې امان راکړي، خدای دې امان. مخکې څه دي پته نه. واخر دعوانا ان الحمد